خپل مخ مبارک به لوندو او مخ مبارک باندې یخ او با چولې چې بدن ته تکلیف ورکول کېده او یقول ویل لا اله الا الله لا اله الا الله الله نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته الله نه بغیر بل څوک د بندګۍ قابل نشته دا د نبی صلی الله علیه وسلم د مرګ حالتو او بیا فرمایل د الله پیغمبر ان للموت سکرات خبردار د مرګ سختۍ دي او د مرګ تکلیفونه دي چې د الله په حبیب باندې او د الله په دوست او د الله په پیغمبر باندې دونه تکلیف دی نو ځکه یې فرمایل چې ان للموت سکرات د مرګ تکلیفونه دي انسان باندې ثم نصب یدیه فجعل یقول او بیا لاسونه پورته کړه ویل اللهم فی الرفیق الاعلى فی الرفیق الاعلى خدایا اوچت ملګري خدایا غلوی ملګري خدایا غلول ملګري وی مونږ ویلې من په زړه کې ویلې چې نبی صلی الله علیه وسلم اذا لا یختارنا زمونږ صحبت او موږ سره پاتې کېدل او موږ سره اوسېدل نور نه خوښوي دی خو وایي چې اللهم الرفیق الاعلى خدایا رفیق اعلی طرف ته ځم هغه اوچتو دوستانو طرف ته ځم ملایکو مقربینو طرف ته ځم شهداو طرف ته ځم خپل رب او پروردگار طرف ته ځم حتی قبض تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم روح قبض شو ومالت یدیه او لاسونه مبارکه او پاسته شو او لاسونه مبارکه چې دی زوړن شو او روح ترې واغستی شو دا د نبی صلی الله علیه وسلم تکلیفو د مرګ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ساه زما په غېږ کې وته او د ساه وتو په وخت کې به ویلې الصلاه الصلاه مونځ در ضایع نشي مونځ ضایع نشي مونځ ضایع نشي او یې فرمایل د مرګ په وخت کې اخرجوا اليهود من جزيره العرب يهوديان د عربو د ځمکې نه وباسئ يهوديان د عربو د ځمکې نه وشړئ مونځ د ضایع نشي او د مرګ په وخت کې ویلې د ځان قدم په وخت کې ویلې استوصوا بالنساء خیرا د ښځو په باره کې زما د خیر وصیت قبول کړئ ښځو سره ظلم ونه کوئ ښځو سره زیاتې ونه کوئ په خپل ښځو باندې جبر او ظلم ونه کوي استوصوا بالنساء خیرا د ښځو په باره کې زما د خیر وصیت قبول کړئ زما د ښېګڼې وصیت د ښځو په باره کې قبول کړئ خپلو ښځو سره ښېګڼه وکړئ او نیکي ورسره وکړئ د هغې په باره کې زما د خیر وصیت قبول کړئ او یې فرمایل عجیز الوفد چې د نورو وطنونو نه د نورو ځایونو نه د کافرو بادشاهانو وفود او میلمانه راځي سفیران راځي هغې ته تحفې ورکوي هدایا ورته ورکوي وفودو ته هدایا ورکوي د میلمنو قدر وکړئ د میلمنو قدر وکړئ میلمه هغې ته نه وایي چې ټانک کې راځي دې نه مراد هغه میلمانه دي چې هغه سفیران د نورو وطنونو او اسلامي حکومت او دولت میلمانه نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغې قدر وکړئ یهود و نصارا د جزیرة العرب نه وباسئ او وی فرمایل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد د ځان قدم په وخت کې ستاسو د ایمان غم ورسره ستاسو د عقیدې غم ورسره وی فرمایل لعن الله اليهود والنصارى الله دې په یهودیانو او په نصاراو باندې لعنت وکړي اتخذوا قبور انبیائهم مساجد د خپلو پیغمبرانو په قبرونو باندې جوماتونه جوړ کړل د خپلو پیغمبرانو عبادت یې کو د پیغمبرانو په قبرونو عبادت کو او د پیغمبرانو قبرونه سجدګاه جوړولې الا فلا تتخذوا القبور مساجد خبردار قبرونو ته سجدې ونه کوي خبردار قبرونو جوماتونه جوړ نه کوي قبر باندې مسجدونه جوړ نه کوي قبرونو ته سجدې ونه کوي الله په یهودو په نصارا باندې لعنت کړی چې هغې دا کار کړی او بیا فرمایل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد یا الله یا پروردگاره زما د قبر نه بت جوړ نه کړي چې خلک عبادت وکړي اللهم لا تجعل قبري عیدا خدایه د قبر نه مې میلهګاه جوړه نه کړي چې خلک زما په قبر باندې میلې کوي ورسونه پې باندې کوي لکه د مزار کې چې کوم قبر دی وی دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قبر دی دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قبر نه دی ټولو مسلمانو مورخینو په اتفاق باندې لیکلي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په باره کې چې هغه په کوفه کې شهید شو و دفن بها او کوفه کې چې دفن شوی دی او د هغه مړی دونه لرې راوړل د شریعت نه خلاف کار دی او صحابو او تابعینو باندې او مشرانو باندې او د دې امت په مشرانو باندې دومره بد او غلط ګمان کول چې داسې غلط کار به یې کوو دونه لرې نه به یې مړی بل ځای ته وړه دا نه دی شوی خو دا به څوک هر څوک چې دی قبر به وي په دغه قبر باندې چې د نوروز میله کېږي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اللهم لا تجعل قبري عیدا خدای زما د قبر نه میلهګاه جوړه نه کړي
په قبرونو باندې میلې ناروا دي. قبرونو ته به لاړ شي دعا به ورته وکړې، قبرونو ته به لاړ شي آخرت به دې یاد شي. اولیاء الله سره مینه او محبت د ایمان نښه ده. د الله دوستانو سره مینه د ایمان نښه ده. صحابو سره مینه د ایمان نښه ده. اولیاء الله سره مینه د ایمان نښه ده. د الله نیکو بندگانو سره مینه او محبت دی باندې الله خوشحالیږي، د الله پیغمبر خوشحالیږي. خو محبت بیل شی دی، مینه بیل شی ده، مشرانو ته دعا بیل شی دی، او په قبرونو باندې میلې او ورسونه کول بیل شی دی. ورونو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من احب لقاء الله احب الله لقاءه. څوک چې الله سره مخامخ کېدل خوښوي الله پاک هغه سره مخامخ کېدل خوښوي. د دې معنا دا ده مؤمن د مرګ نه یریږي، مؤمن دپاره مرګ تحفه ده. مؤمن د مرګ نه پس نبی صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کیږي، صحابو سره مخامخ کیږي، مجاهدینو او شهیدانو سره مخامخ کیږي، ابو بکر او عمر او عثمان او علی روحونو سره مخامخ کیږي. مؤمن د مرګ نه یریږي. علامه اقبال ویلی دی سرود رفت باز آیت کنایت، نسیم از حجاز آیت کنایت، سرآمد روزگار این فقیر دگر دانای راز آیت کنایت. نشان مرد مؤمن با تو گویم که مرگ آیت تبسم بر لب اوست. دا د مرد مؤمن نښه ده. مؤمن د مرګ نه ویریږي، مؤمن د مرګ نه خوف نه کوي، مؤمن د الله په لار کې د مرګ نه خوف نه کوي. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه شاعر دی په صحابو کې. یو جهاد ته روان دی، یو غزا ته روان دی، یو بل صحابي د هغه دوست ورته وایي ردک الله سالما غالما یا عبدالله، الله دې روغ راوله، الله دې د غنیمتونو سره راوله. ورته یې ویلې ښه دعا دې راته ونه کړه. په شعر کې ورته جواب ورکړه ولکنني اسأل الرحمن مغفره وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا او طعنة بيدي حران مجهزة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى إذا مروا على جدسي أرشدك الله من غاز وقد رشدا. ورته ویلې ولکنني اسأل الرحمن مغفره، زه خو د جنګ ته او د جهاد ته دې دپاره ځم چې رحمان خدای زما ګناهونه وبخي، رحمان خدای ما وبخي. وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا، او زه داسې ګزار غواړم، زه داسې ګزار په خپل ځګر باندې او په خپل سینه باندې د تورې داسې ګزار غواړم تقذف الزبدا چې وینې مې ځګونه وکړي. او طعنة بيدي حران مجهزة، او یا د هغه کافر په لاس باندې چې زما مرګ ته تږی نه